په تیرو څو میاشتو کې د مرکز په ګډون د پکتیکا په بیلابیلو ولسوالیو کې د قتل، غلا او نورو جنایي جرمونو په تور ډیری کسان نیول شوي دي چې په خپلو جرمونو یې اعتراف کړی. وړمه شپه 10 بجې هم د ښرنې په ښار کې 2 تنه غله د صرافۍ نه د غلا په مهال د 1.5 میلیون پاکستاني کلدارو سره د کشفي او امنیتي ځواکونو له لوري لاس په لاس ونیول شو. مسؤلین له خلکو مننه کوي او وایي چې په کشفي او امنیتي برخه کې زموږ ټولې لاسته راوړنې د خلکو په همکارۍ او مرسته ترسره کیږي. تېره شپه امنیتي ځواکونو یوه صرافۍ ته دوی ننوتي وو، هلته لاس په لاس له ټولو پیسو له هر څه سره دوی ونیول شو. بیا دوی په دې باندې اعتراف هم کړی دی چې دا شی مو وړی دی، دا شی له دوی سره ګیر شو. دا د ولس په همکاریو باندې، د ولس په هلو ځلو باندې او د ولس په ګډون باندې او د هغو په اشتراک باندې دا ټول کارونه ترسره شوي دي چې الحمدلله په هر ځای کې چې چېرته موږ خپل شریدونه لرو په هغو ساحو کې موږ خپلې داسې منابع ترتیب کړي دي او داسې مخلصین شته چې وخت له وخته موږ په جریان کې اچوي. پکتیکاوال هم په ډاډمن امن خوشحاله دي، خو له دولته غواړي چې هغه مجرمین دي عدلیه او قضایي ارګانونو ته وروپېژني او په سزا دې ورسیږي چې د قتل، غلا او نورو جنایي جرمونو په تړاو نیول شوي دي. دا غوښتنه ده د پورته غټو له ارګانونو نه، له مشرانو نه چې دې خلکو ته هغه رقم سزا ورکړي چې هغه سزا په شریعت کې، په قانون کې، په اصولو کې زیاتی نه ورسره کړو، خو غوښتنه دې غواړو چې پوره سزا ورکړي. باید ووایي چې څه موده وړاندې د پکتیکا په خیرکوټ ولسوالۍ کې هغه قاتل هم د امنیتي مسؤلینو له لوري ونیول شو چې د خپل تره 42 کلنه مېرمن یې د ټوپک په وسیله وژلې وه.